السلام علیکم. څنګه کولی شئ فیسبوک صفحه یا آی ډي جوړه کړئ؟ ډېر لپاره فیسبوک ته راشئ. کله چې دې ته راغلی نو دلته په دې درې لاینه باندې کلیک واخلئ. دا پاس درې لاینې په دې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیستو دلته په دې پیج باندې کلیک واخلئ. دلته لیکلي دي پیج، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیستل د بله صفحه مونږ ته راخلاصېږي نو په دې کریت باندې به کلیک واخلئ. پاس بره کریت یې لیکلي دي، په دې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیستو بیا په دې ګیټ سټارټډ په دې باندې کلیک واخلئ. نو دلته لاندې لیکلي کله چې مو په دې کلیک واخیسته دلته یو بله صفحه راخلاصېږي. دلته نوم لیکل کېږي. زه به یو نوم دلته انتخاب کړم، افغانستان. تاسو چې هر یو انتخابوي تاسو پورې مربوط دی چې تاسو صفحه د څه په باره کې وي د هغې باره کې یو نوم ورکړئ. زه دلته افغانستان ورکوم. نو نیکس باندې به دلته کلیک واخلم. نو دلته یو بله صفحه راخلاصېږي. کله چې دلته بله صفحه راخلاصه شوله دلته به کټګوري انتخاب کړئ. درې دانې به انتخاب کړئ، بیا به په نیکس باندې کلیک واخلئ. زه دلته درې دانې کټګورۍ انتخابوم. نو تاسو چې هر یو انتخابي تاسو پورې مربوط ده، پرې نیکس باندې کلیک واخلئ. نو کله چې پرې نیکس باندې کلیک واخلئ دلته یو بله صفحه مونږ ته راخلاصېږي. نو کله چې مونږ ته یو بله صفحه راخلاصه شوله نو انتظار باسو. دلته یو بله صفحه مونږ ته راخلاصېږي. نو دلته په دې سکیپ باندې کلیک واخلم. دا نو مهم نه دي که تاسو ورکوي که نه ورکوي، تاسو پورې مربوط دی. په دې سکیپ باندې به کلیک واخلم. نو دا به لرو کې دلته پرې دن باندې کلیک واخلئ. نو دن باندې موږ کلیک واخلو دلته به زموږ صفحه هغه جوړه شي. نو دلته بیا تاسو کولی چې نوم او مثلا عکس او شاته بینر هر څه چې ورکوي تاسو پورې مربوط است. تاسو پیج یا صفحه چې څه په باره کې وي همغه به تاسو دلته ورکوئ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوي مې لایک کړئ یا نورو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت.